بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا هوپ انګلیش اکیډمي ته ښه راغلاست. انشاءالله چې د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. په تېره ویډیو کې موږ تاسو د آنلاین کلاس پر اړه باندې غږېدلي وو چې آنلاین کلاس به شروع کېږي. نو ځینې ملګرو دغه پیغامونه پرېښي وو چې څه وخت دغه کلاس شروع کېږي، موږ غواړو چې ګډون پکې وکړو. نو انشاءالله دغه کلاس به ډېر زر تر زره شروع کېږي. کله چې دغه کلاس پای ته ورسېدی چې دا موږ تاسو شروع کړی کلاس دی، بګنر کلاس دی، نو نن یې 14 لیسن 14 درس دی. را روان دوه درسونه به انشاءالله د هینډ رایټینګ په اړه باندې وي، د انګلیسي خط چې دی. نو انشاءالله چې دغه کلاسونه پای ته ورسېدل، موږ تاسو به پر واتساپ باندې دغه نوی کلاس شروع کوو. نو دغه کلاس دا نوی کلاس چې دی دا د هغو کسانو لپاره دی چې ځینې درسونه بیا چې زده وي چې هغه د صفري لپاره دي، چې د انګلیسي الفابیت دي دا باید زده وي. همدا رقم کپیټل لیټرز څه ته ویل کېږي، سمال لیټرز څه ته ویل کېږي، همداسې واول، سیمي واول او کنسوننټ څه ته ویل کېږي، همدا رقم کمپاوند او کمبینیشن لیټرز چې دي د ABC اوازونه. دغه درسونه بیا چې زده وي بیا کولی شي چې په دغه کلاس کې زموږ سره ګډون وکړي. نو نن راځو یو ځل بیا له ABC حروفو څخه اخري دوه حروف راخلو چې وای او زی یا هم زاید حروف دي. په دغه دوه حروفو باندې موږ تاسو څو لغاتونه جوړو چې د هغه لغاتونو د ریډینګ، د سپیلینګ او د رایټینګ په اړه باندې به موږ تاسو غږیږو. نو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوه، ویډیو ته لږ ضرور ورکړئ، او که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې مو خپل نظر زموږ سره حتما شیر کړئ، او که چېرته دغه ویډیو څه معلوماتي وي نو د ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو نن د ABC د حروفو آخري دوه حروف دي. نو انشاءالله دغه درسونه به د لیک او لوست مکمل خلاص شي. سبا راتلونکي دوه درسونه چې دي هغه د هینډ رایټینګ په اړه باندې دي چې د انګلیسي خط موږ تاسو څنګه ښایسته لیکلی سو، څنګه به چې ولیکو. نو راځم پر دغه دوه حروفو باندې ډېر ساده لغاتونه موږ تاسو جوړو، ځکه چې دا دومره زیات نه کارول کېږي. راځم څو لغاتونه په انګلیسي لیکم، بیا څنګه ورسره پښتو هم لیکم، بیا د هغه په اړه باندې موږ تاسو غږیږو. دغه څو ساده لغاتونه ما ولیکلو د انګلیسي، او دغه مې بیرته دغه انګلیسي لغاتونه په پښتو حروفو سره ولیکل. ګوره موږ تاسو ویلي وو چې وای چې دی څو قسمه اوازونه لري. یوې چې دی د ی اواز دی چې اکثره حروف چې کله شروع کېږي پر وای باندې نو دغه بیا د ی اواز ورکوي. دلته چې دی وای د ی اواز ورکوي، ای چې دی همداسې د زبر اواز ورکوي، او اس چې دی بیا د سا اواز ورکوي. نو دا په دغه ترتیب سره موږ تاسو وایو. ګوره یې دلته زبر لري چې ای ورته ورکول سوی ده، او اس چې دی د سا اواز لري چې سین ورته ورکول سوی دی. همداسې واو وای چې دی د ی اواز لري چې ی موږ تاسو ورته ورکړې ده. نو دا څنګه ویل کېږي؟ یس. راځو دوهم لغات ته. دغه وای چې دی دلته بیا د ی اواز ورکوي. دغه ای چې دی دلته د یا د ا اواز ورکوي، صحیح شو. او دغه آر چې د را اواز ورکوي. ډي هم د ډا اواز ورکوي. اس حروف دی په اخر کې، دا د جمع د جمعوالي لپاره راغلی دی. نو دلته چې ش اواز ورکوي، د ز اواز ورکوي. نو دا څنګه ویل کېږي؟ یار جې زې. نو دا مکمل څنګه ویل کېږي؟ په دغه ترتیب سره یارز. صحیح شو. تر دې چې پورې یار سو، دا د ډي اواز دی، د ډا اواز دی، دا د ز اواز دی. یارز. صحیح شو. په دغه ترتیب سره موږ تاسو په پښتو کې لیکو. راځو اخري لغت ته د وای. په دې ځای کې مې وای په اخر کې کار کړی دی، په دې خاطر چې دغه وای چې دی موږ تاسو په ای آی او او یو کې نه لرو، یعنی په واول کوم حروف چې دي په هغه حروفو کې موږ تاسو د وای نه لرو. وای چې دی سیمي واول دی. په ځینو ځایونو کې د واول پر ځای کارول کېږي، لکه دلته چې کارول سوی دی، او نور چې دی بیا په کنسوننټ کې اکثره کارول کېږي، لکه دغه چې کار سوي دي.
نو دلته وای چې دی اکثره ځایونو کې چې د واول پر ځای باندې کار سي بیا د آی آواز ورکوي، د آی غوندې آواز ورکوي. دا اوس څنګه ویل کېږي؟ دا د ف اف دی د ف آواز کوي. څه شو؟ دا ایل دی د لا آواز ورکوي. دلته وای د واول پر ځای باندې استفاده سوی دی، چې واول نسته نو وای استفاده سوی دی، سیمي واول حرف دی. وای چې دی دلته د آی مطلب ورکوي. نو دا څنګه ویل کېږي؟ ګوره دا ف ل آی فلای. دا رقم سره موږ او تاسې په پښتو کې لیکلی دی. اوس راځو اخري د بي سي لغت ته حرف دی چې زی دی. په امریکن انګلیش کې زی ورته وایي او په بریټیش کې اکثر مشهور چې دی په زاید باندې دی چې په بریټیش انګلیش کې ورته ویل کېږي. نو دغه زاید چې دی ډېر کم استفاده کېږي په ځینو ځایونو کې، یعنې ډېر کم استفاده کېږي چې د ز آواز ورکوي. راځئ موږ او تاسې درې لغتونه لیکو، بیا د هغه په اړه باندې موږ او تاسې وغږیږو. په دغه ترتیب سره موږ تاسو انګلیسي لغاتونه لرو او په دغه ترتیب سره ما په پښتو کې ورته لیکلی سی شو. نو په دغه ترتیب سره موږ تاسو دغه لغت د انګلیسي لغت په پښتو حروفو سره دغه رقم لیکو. راځو د اول لغت ته. ګوره اول لغت چې دی موږ تاسې هر لغت چې شروع کوو په دغه درو حروفو کې به په دغه درې لاینو کې به موږ تاسو دغه حروف لیکو. نو بیا وروسته چې کوم حروف دي هغه اکثره د دایرې چې دي په دغه دو قطارو په دو لاینو کې راځي. نو اوس راځو د لغت په اړه باندې موږ تاسې غږیږو. ګوره د موږ تاسې ویلي وو په اوازونو کې چې زید چې دی د ز آواز ورکوي. سی شو؟ او دغه آی چې دی دلته د لغت په منځ کې دی، نو دلته بیا د چش آواز ورکوي؟ د ی غوندې آواز ورکوي. دا د با آواز لري، دا هم د را آواز لري، دا هم د آ آواز لري. نو دا څنګه ویل کېږي؟ زب را. صحیح شو؟ زب را. په دغه ترتیب سره موږ تاسې په پښتو کې لیکو. راځو دوهم لغت ته. دغه چې دی ګوره د ز آواز دی، دغه د ی په شان آواز دی، د ی آواز خپل دلته ورکوي. ار چې دی د را آواز دی، او بیا دغه او چې دی د وا غوندې آواز ورکوي، د او آواز خپل ورکوي. نو دا څنګه ویل کېږي؟ ز ای آر او زیرو. صحیح شو؟ زیرو. راځو دلته په پښتو کې داسې لیکلی دی. راځو دریم لغت ته. دریم چې دی همدا رقم په اول سر کې زید دی، په درو دغه لاینو کې لیکل کېږي، او بیا چې دی واړه حروف دي چې په دغه دوو خطرو کې اکثره لیکل کېږي سوا له الف نه چې یا ښکته کېږي یا پورته کېږي. نو دغه چې دی او موږ تاسې ویلو چې د واو غوندې آواز ورکوي. دلته ډبل او دی، نو دا چې کېږي زیات کشېږي. څه شو؟ هر ځای کې چې ډبل حروف راسي هغه غوندې بیا زیات کشېږي. بیا په اخر کې د ام حرف دی. ام چې دی موږ تاسې ویلو چې د ما آواز ورکوي. نو دا دلته د ما آواز ورکوي، دا د واو غوندې آواز شو، او دا د زی غوندې آواز شو. دا څنګه ویل کېږي؟ زوم. زوم. صحیح شو؟ نو دغه په دغه ترتیب سره موږ تاسې په پښتو کې لیکلی دی. هغه انګلیسي لغتونه چې پر انګلیسي حروفو باندې لیکل شوي دي تاسو به بیرته په پښتو باندې ولیکئ، په پښتو حروفو باندې. او دغه چې په پښتو حروفو باندې لیکل شوي انګلیسي لغتونه دي بیرته به تاسو په انګلیسي باندې ولیکئ. دا بهترینه پریکټیس او بهترینه تمرین دی د ریډینګ، د سپیلینګ او د رایټینګ لپاره. ستاسو رایټینګ هم قوي کولی شي، ستاسو سپیلینګ کوم املا چې دی دا هم قوي کولی شي، او ستاسو کوم لوست چې دی یعنې له مخې نه چې انګلیسي ویل دي دا هم بیخي زیاته قوي کولی شي. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت تېر شوی. الله حافظ.